السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې غوښتي دي باید نوم مې نشر نشي، سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زموږ خپلوان دي، د هغو طلاق شوی دی، یعنې میرمنه د طلاقه شوې ده او همدغه طلاقه شوې میرمن د خپل د پلار په کور کې اوسیږي او بچیان یې ورنه خاوند اخیستي، تر ټولو کشر ماشوم یې د 7 یا د 8 میاشتو دی. دا ماشومان باید د چا سره وي؟ د مور سره که د پلار سره؟ فقهاو کرامو لیکلی دي چې هلک به تر هغه وخته پورې د مور په حضانت او پالنه کې وي تر څه وخته چې د مور د خدمت او د مور د پرورش څخه بې پروا او بې احتیاجه کیږي، چې اندازه یې فقهاو کرامو 7 کاله ښودلې ده. او نجلۍ به تر هغه وخته پورې د مور په پالنه کې چې دې نجلۍ ته میاشتنۍ مریضي راشي، چې اندازه د بلوغ د فقهاو کرامو په نزد 9 کلونه دي. نو اوس که یو پلار وفات کیږي یا یو پلار خپلې میرمنې ته طلاق ورکوي، نو که دا میرمن ماشوم ولري تر 7 کلو پورې حق د ساتنې مور ته حاصل دی، او که ماشومه ولري تر 9 کلونو پورې حق د ساتنې مور ته حاصل دی، او په همدغې موده کې که طلاق وي خاوند یې ترې نشي اخیستلی، او که خاوند مړ وي د خاوند وارثان یې ترې نشي اخیستلی، او که اخلي دا جبر او دا ظلم دی. همدغه مسئله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې او ابن عابدین شامی په رد المحتار کې په 2م جلد کې په تفصیل سره څیړلې ده. حسکفي لیکي والحاضنة امن او غیرها احق به. حاضنه که مور وي یا د مور نه بغیر بل څوک وي، دا ډیر لایق دی په دې سره. ای بالغلام حتی یستغنی عن النساء وقدر ب7 وبه یفطى. اندازه د 7 کلو شوی که ماشوم وي او په دې باندې فتوا هم ده. او وروسته بیا لیکي وروسته د نجلۍ په حق کې لیکي والام والجدة لأم او لأب احق بها بالصغيرة. ابن عابدین شامی د بها د ضمیر مرجع ذکر کوي بالصغيرة حتى تحيض ای تبلغ في ظاهر الروايه ولو اختلفا في حیزها فالقول للام. او که د هغې په میاشتنۍ مریضي کې اختلاف راغی نو خبره دلته د مور منل کیږي. نو حاصل دا ده چې حق د حضانت د مور لپاره حاصل دی، که ماشوم وي تر 7 کلو پورې او که ماشومه وي تر 9 کلو پورې. خو په دغې موده کې به د همدغه ماشوم یا د ماشومې خرچه او نفقه په پلار باندې وي. علامه حسکفي په در مختار کې په باب نفقه کې لیکي وتجب النفقة بانواعها على الحر لطفله يعم الانثى والجمع. نفقه دلته په پلار باندې ده، که هغه ماشومه وي یا ماشوم وي یا ماشوم او ماشومه دواړه وي. همدارنګه د دارالعلوم دیوبند فتاوا
په 11 جلد کې 118 صفحه کې باب النفقه کې لیکي نفقه صغیره به ذمه پدر است حسب عرف نفقه از پدر گرفته شود و تا 7 سال نزد حاضنه یا الام یا غیر او شان بماند. نو که ماشوم وي تر 7 کلو پورې او که ماشومه وي تر 9 کلو پورې. او همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 541 صفحه کې په 14 باب کې چې هغه 14 باب په حضانت کې دی او بحر رایق په 4 جلد کې 168 صفحه کې باب حضانت کې هم په تفصیل سره څېړي. هلته لیکي احق الناس بحضانة الصغیر حال قیام النکاح او بعد الفرقه الام. د حق د حضانت د مور لپاره دی، نه پلار ته اخیستلی شي که ژوندی وي او نه د پلار وارثان ته اخیستلی شي که پلار مړ وي، نو کې اخلي دا جبر دی، ظلم دی، بربریت دی او تیری دی. هو په یو صورت کې که مور مرتده شوي وي خدای مکړه نو هلته بیا د اخیستلو حق ورته حاصل دی. قدر دی درکړي الله و قدر دانی زمان پتا آباد مزه خوږی مرجانی زمان اوس هم چې درد شي په ما چغي کړم موري موري اوس چې هم درد شي په ما چغي کړم موري موري